السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې لایق چې ټول راته روغ او جوړ په څنګه کولای شو په کینماستر کې واده رکنده مزیدار او خوندوره ویډیو جوړه کو د ټیک ټاک لپاره. هغه دوستانو څخه مې هیله ده چې زما یوټیوب چینل درته سبسکرایب او ترڅنګ یې بیل نشان هم ووایئ او ویډیو در سره لایک هم کړئ ترڅو د نورو ته هم ورسیږي. نو راځئ ویډیو شروع کوو. د هر ویډیو در سبسکرایب کوونه او تر پایه راسره وګورئ. راځو د ټیک ټاک لپاره ځون ته او ځانګړی اپشن ده په کینماستر کې پښپړاسي کې دغه اپشن ورته انتخابوم. نو راځو ویډیو شروع فارورد شد در منظور تیک تاک لپاره انتخابم. روش د هر څه نه مخکې تاسو باید چک کړئ د فیسبوک د یو آر ته وروسته تاسو باید څو فوټوګانې هغه کړئ د انتخاب کړئ ښکلي فوټوګانونه ته انتخاب کړئ تر څو باندې چک کړئ ویډیو چک کړئ سوزک یعنې جوړه کړو. نو دوستانو ویډیو تر پایه راسره وګورئ. ویډیو سکیپ کوئ ما انشاءالله ډېر څه به ترې زده کړئ. راځو دا څو فوټوګان مو هغه کړل خوښ مې کړل سلیکټ مې کړل. دا هر یو تصویر به کلیک وکړئ. دا تصویر نه پس وینئ په دنده به چک کلیک وکړئ. دا به داسې د ګوتې دوې ګوتې په نشان سره چک کړئ لږ سره نږدې کړئ. دا سره نږدې کړئ دنده به بیا سلیکټ کړئ. بل به هم داسې وکړئ لکه دا چې دا لږ وریا ده دا به داسې سره نږدې کړئ داسې ګوتې په ذرا سره به داسې چک کړئ لږ داسې ښکلی احساس کړئ جوړ کړئ. دریم فوټو به هم همدا رقم کړئ. دا وینئ دا تصویر به هم داسې کړئ. زه لږ ویډیو سټاپ کوم. دوستانو ورو شئ د تصویر کې به چک کړئ دا پلس علامه چې وینئ دا پلس علامه وینئ دا پلس علامه ده به چک کړئ تاسې کلیک وکړئ. دا پلس علامه ده چې کلیک وکړئ دلته یو اپشن ده دا اپشن د الفابیت په نوم سره یو اپشن ده دا به چک کړئ تاسې سلیکټ کړئ. دا وینئ دغه الفابیت په نوم سره دا پنځم اپشن چې د سپیډ به چک کړئ 1.5 کوئ صحیح شو. نو دا هر یو به چک کړئ دغه پلس علامه چې وینئ دا پلس علامه ده به کلیک کوئ نو تاسې به چک کړئ هغه دلته به چې الفابیت په نوم سره اپشن چې ده دا به چک کړئ تاسې ورته انتخابوئ. نو راځو دلته د هر یو اپشن چې ده تاسې به همدې رقم ته ورته انتخابوئ. نو زه ویډیو لږ سکیپ کوم. نو دوستانو دغه تصویرونه چې ټول د پلس علامه کې الفابیت اپشن انتخاب نو اخري دوه یو دغه یو تصویر دا به لږ هم وړیکه کړئ د بل به هم لږ څه وړیکه کړئ. نو ورو شئ دغه ویډیو جوړه شوه دغه ویډیو به چې کړئ دا به سیو کړئ. نو زه دا ویډیو سیو کوم. دوستانو ویډیو جوړه شوه دغه والا ویډیو. اوس به راشئ بیک بشئ بیا واپس ورشئ. اوس به دلته بیا د ټیک ټاک اپشن به دا هم بیا ته انتخاب کوو. اوس هغه ویډیو چې تاسې جوړه کړې ده هغه ویډیو به چې کړئ سلیکټ کړئ هغه به کلیک وکړئ. دلته به راشئ دغه ویډیو مو چې شو جوړه کړې دا لیر وینئ دا لیر باندې چې کړئ کلیک وکړئ دا لیر نه چې کلیک وکړئ دلته چې هرکله کلیک وکړئ دا لیر نه دلته د اپیکس په نوم ده دا اپیکس په نوم به چې کلیک وکړئ دلته به لږ شاید انتظار شو. اوس دلته اخري تال ته راځو بیک ته راځو بیک کې د بیسیک اپیکس په دنده به کلیک وکړئ د پلس د بلر په اول یو اپشن چې ده په دنده به کلیک وکړئ دا به ته سلیکټ کړئ دلته دغه پلس علامه د پلس علامه باندې چې کلیک وکړئ دغه ټول تصویر به چک کړئ داسې بلر کړئ داسې دا ټول تصویر به داسې کړئ داسې بلر به کړئ دا دی چې بلر کړه دا به د سلیکټ کړئ دا به کلیک وکړئ نو اوس به چک کړئ دغه به ګوته په ذرا سره داسې تر بیخه ورسوئ دا هم چې ورسوله دغه ویډیو چې شوه بلر شوه بیا د لیر نه کلیک وکړئ دلته یو ټمپلیټ ته دا ټمپلیټ به تاسې ورته ډاونلوډ کړئ دا ټمپلیټ به تاسو زما د بلاګر څخه ډاونلوډ کړئ بلاګر کې به دغه لینک پرته وي ډسکرپشن کې تاسو دغه ځای چې په اسانۍ سره ته ډاونلوډ کړئ دا ټمپلیټ به چې کړئ ته ډاونلوډ کړئ دا ټمپلیټ به چې کړئ دا پس د پلس علامه باندې کلیک کړئ دا وینئ دغه پلس علامه باندې کلیک کړئ چې باندې چې کلیک وکړئ دا نه چې کلیک وکړئ دلته دا فل سکرین چې دا فل سکرین کې چې وایي دلته به یې وروشئ بیک دا څنګه نشان چې وایي دلته وروشئ بلینډینګ اپشن چې دا اخري دا بلینډینګ اپشن دا بلینډینګ اپشن چې کلیک وکړئ دلته به چې کړئ سکرین ته انتخاب کړئ دا سکرین ته انتخاب کړئ نو دلته به سلیکټ کړئ. اوس به بیا لوډ شئ بیا به دلته پلی نه کلیک وکړئ اوس به هغه ویډیو بیا راواخلئ هغه ویډیو چې بیا راواخیسته دلته بیا ته انتخاب کړئ دلته به اپلوډ وکړئ نو چې اپلوډ وکړئ دا به لږ داسې ستا خلته کړئ داسې د ګوتې په ذریعه سره بیا داسې به یې لږ لویه کړئ یا به داسې دلته دغه نشان سره داسې برابره کړئ داسې به لږ جوړ. اوس به شئ دلته به دا کریپ نشان وي د کریپینګ دا کریپ نه به چې کلیک وکړئ دلته به چې کړئ تاسو دغه ویډیو چې داسې ګوتې په ذریعه سره داسې داسې پوسه کوس برابره کړئ کوس علامه وینئ دا هم چې برابره کړه اوس به دلته وروشئ دغه دا نه چې ورته وروشئ دا به داسې چک کړئ سلیکټ وکړئ دا چې انتخاب کړئ بیا به دنده کلیک وکړئ دنده چې کلیک وکړئ دلته به چې وینئ دلته
send backward send backward چې دا په دنده په چکه کلیک وکړئ دنده چې کلیک وکړئ نو اوس په انتخاب کې اوس څه شو دغه تصویر چې شو ډېر ښکلی احساس جوړ شو نو دغه تصویر دی چې انشاءالله د تصویر په چک کې تاسو ته انتخاب کو دا څه شو جوړ شو نو ملګرو دا همدارنګه د ویډیو به تاسو چې هم ته جوړوئ دغه بیا په دغه کې سکریپینګ نشان چې وینئ دا کریپینګ نشان یې کلیک وکړئ تاسو دا دې سره چکې برابر کړئ دا پس په داسې ویډیو څه شو کریپ کړئ دا کریپ کړئ نو دلته راغله اوس پر شي بل فوټو به هم ته راغلی داسې یو ښکلی مزیدار خلته فوټو ته راغلی یو ښکلی خلته فوټو زه ورته انتخابوم داسې یو فوټو تصویر کې ورته انتخابوم دا تصویر کې دا فوټو ته انتخابوم دا به څه وکړي داسې لږ ګوتې پسې را سره لږ داسې وړیکې کړئ دا بل څه کې دلته کریپینګ نشان چې وینئ دا کریپینګ نشان نه کلیک وکړئ دلته به دغه وکړئ تا څلور کنجا دلته بده کوس کلمه کې ولې اوس به څه کوي دا سند دا درې ټکي نشان وینئ دا درې ټکي نشان بیا سند بیکورډ رو انتخاب کې دا چې انتخاب کړو نو وینئ د تصویر څه شو له منځته راغی دا به یې لږ داسې وړیکی کړئ د ګوتې په ځای راسره داسې لږ وړیکی کړئ داسې دا څه شو د ګوتې په ځای راسره چې داسې لږ وړیکی کړئ نو تصویر څه شو ښکلی احساس شو نو اوس به راشئ دغه تصویر چې دا فوټو ده دا به داسې لږ ویډ کړئ د سر د ویډیو سره بیرته به ورسوئ نو اوس به څه شو دا ویډیو څه شوه جوړه شوه تاسو هم دا رقم ته کولی شئ چې یوه ښکلې ویډیو مزیداره ویډیو دا رقم ته ویډیو جوړه کړئ په خپل کین ماسټر کې اوس دا ویډیو ته کوم دا ویډیو داسې ګڼه وینئ دا ویډیو به داسې د ویډیو څومره ښکلې باسي دا داسې شانداره بیخي نو تاسو هم که غواړئ چې د کین ماسټر یا د په ټیک ټاک کې یوه دا رقم د خوندوره ویډیو جوړه کړئ نو زما یوټیوب چینل به سبسکرایب او تر څنګ یې وګورئ هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او څه هم ترې زده کړي وي او که تاسو غواړئ چې سانګ سره باد کړئ یا ویډیو سره باندې دغه اډیو وینئ دا اډیو کې به چک کړئ تاسو به دلته راشئ د فولډر باندې کلیک وکړئ د فولډر کې به تاسو لوټ شئ هغه میوزیک چې تاسو په کوم فولډر کې لرئ په کوم فولډر کې چې تاسو هغه میوزیک چې انتخاب کړئ نو زما هم دغه میوزیک چې انتخاب دا د مووي سپاره ریکارډینګ شروع ده نو تاسو به د پلس علامه چې د پلس علامه د کلو شو د تدویر ریکارډینګ خپل سره وشي نو تاسو هم د همدارنګه د ټیک ټاک لپاره ویډیو جوړه کړئ هیله لرم چې ویډیو مو خوښ شوي او تر پایه مرا سره کتلې د بلې ویډیو هیله زه غواړم چې دا راتلونکي د همدارنګه د یو ښکلې ویډیوګانې جوړه کړم د پاتې نورې ویډیوګانو د زما د یوټیوب چینل سره پاتې شئ د اوس لپاره د خدای په امان